بریګیډیر صادق الله هغه دی چې ما ته رښتیا خبره درته وکړم چې ما غني خان سره ملاقات کولو نو ما د هغه درې روخه ولیدم. یو مې ډېر ساده پاده وړوکی د کلي ماشوم ولیدو، یو مې ډېر لوی میچور پوخ سیاستدان او یو مې ډېر لوی فلسفي خیام سقراط افلاطون ولیدو په پښتنو کې. دا قسم دی چې زه حیران یم او هغه دا خبره په ډېر فخر سره کوله چې دا واحد سړی و چې د غني بابا په سیره کې نه بغض و، نه حسد و، نه کینه وه، نه هیرس و، نه لالچ و او نه طمع وه. دا شپږ شیونه د هغه په سینه کې نه وو او دومره زر به وي لکه د ماشوم مر اورېدو دومره زر به په غلا کېدو چې تپوس یې مه کوه. هغه چا پېژندلی نه دی، د یورپ ټول دنیا ګوټ ګوټې کتلی دی او د نتولال چې کوم دی ذکر پکې د ګنو کوي او نښټې کوي او د هغه خو دومره کلکه عقیده و. مشال خان خبره وکړه زه چې کوم دی نو هسې هم ورپسې جذباتي شوم. لومبنۍ د ټولو نه لویه خبره حمزه بابا وایي چې هغه ځای نه کړې غلط چې ترې الوځي، ته چې څو په پره خیجې ګوره ښکته. غني بابا لاندې کته، هغه ځان هم پېژندلی و، خدای هم پېژندلی و او پسه نه یې پېژندلی و، د حسن نه یې پېژندلی و. حسن یې پسه کې بدل شوی و، په عشق کې بدل شوی و، عشق کې په جنون کې بدل شو. او هغه دونه کلکه عقیده وه چې د اوتمانزو هلال خان د سهیل پلار دی زمونږ د بر تاکال نه واده کړی د جنرل جانزیب خورې کړې وه. هغه ما ته ویل بابر صاحب وی یار زما شاعري ډېره زیاته خوښه ده، ډېره زیاته مې خوښه ده خو ما له راځي نه. ما بابا له بوتلو په خدای دې یقین کېږه بابا داسې عجیبان داسې کې ناست ما ورته بابا دا هلال خان دی. هغه ورته ویل د چا د کورنۍ نه سترګې ورته وغړولې. نو سترګې هم ښکلې سترګې وې نو خدای پاکه چې سترګې تا لیدلې وې کومه نمونه سترګې وې کومه نمونه لکیردارې سترګې وې څه عجیبه غونته کې. نو چې ورته یې وغړولې نو عباسین خان ورته وایي جبر وکاږه هلال ته وایي. ما په مقاله کې لیکلي مې د غني خان خدای د غني جانان د غني خدای ما یو ایچ اس سی رساله کې چاپ شوی دی مقاله کې نو هغه ورته وایي په ژبه جبه راوکاږه. هلال خان جبه راوویښ کړه، خپله ګوته چې کوم دی لاړو لنده که هغه ته یې په ګوته په جبه راښ کړه. په خدای مې د قسم هغه 2 کتابونه ولیکل، د شاعرۍ 2 کتابونه یې ولیکل، 2 کتابونه په هغه سریزه باندې. اوس هم وګوره هلال خان د عثمانزو دی ورک نه دی ښه ټیک ټاک اشم بابر صاحب یې پېژني چې د جنرل جانزیب څوک دی او شیر حسن خان څوک دی د هغې خور څوک وه. ورک خلک نه دي. هغه ټول چې کوم دی د هغه د 2 کتابونه هلال خان دا څه شی و؟ دا د الله تعالی مینه وه. ګنې هغه څو غني خان پوخ عقیده وه، دا نه کلکه عقیده اړه مې اړو څه پوه شوی نه یم په دې. یو ځل خو مې چې کوم دی کوي ته د یارې د انګلي مړه مال خو سم مرې به یو ځل خو راشه مټ شه کنه. خو چې غني خان سره شم قسم په ذات د خدای که اوس مرګ نه یارېږم بس والله که یو بوټې ته یارېږم. دومره کلکه عقیده دومره کلکه عقیده د ژوند او د مرګ فلسفه ما ته یې ګوره خبرې ته غوږ کړه دا ما ته یې نه دي ټوله دنیا ته یې ویلي دي. هغه وایي دا تخم راواله دی کیاری کې یې واچو دې ګمله کې یې واچو او دا تخم راواله لوی میدان پټي کې یې واچو نو دې ګمله کې به ښه کېږي او که هغه لوی میدان کې به ښه کېږي. ما ورته ویل چې دا خو ضروري خبره ګمله خو وړوکی شی دی میدان کې به ښه کېږي. نو بس دا چل دی چې وروره بس پوه شه که نه موږ دلته ګمله کې ګیرو چې هلته لاړو ډېر خو لوی میدان کې ښه ښایسته به یو ښه ټیک ټاک به یو. بیا چې اعظم صاحب ورته خبره وکړم هغه ورته اعظم صاحب د خدای پاک وبخښي دواړه په پېښور کلب کې ناستو مشاعره وه. نو بابا خپل عادت نه مجبور و هغه نور بس نه وایم هغه درې واړه ډک که نه ویدلی یم مرګه
ما ورته زما معده خرابه ده. وایي ستا معده خرابه وي دا دونه ښه شعرونه په اوبو لیکي وایي دا دومره ښه شعرونه په اوبو لیکي وایي هغه چې سترګې پټې کړې زه بادروم ته لاړم ما خپل کار وکړم وي اعظم صاحب خبره چې کوم دی په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې هغه ورته خبره وکړه ویل زه مو داسې چل دی یریږم دا ټول چل چې کوم دی دا د مولا کې دی قسم په خدای چې دا دی مونږ یری او د دې دپاره م یری چې د خېټې سودا مودا دپاره ده د خپل خېټې کاروبار روان کړی علم یې نه دی یاد کړی ښه علم چرې مغه نه یادوي قسم په خدای دومره زیاته را باندې ګرانه ده د خدای دا مخلوق او دا تخلیق را باندې دومره ګران دی دومره مینه زه سوچ کوم د شپې چې زه وایم خدایه پاکه یا رب العالمینه چې دا ټول مخلوق چې کوم دی دا د زما سینه کې ځای کړي هر څوک بخم هر چاته چې کوم دی بخښنه کوم او په ایماندارۍ چې صرف اور صرف د دې دپاره چې دا راته بابا ویلي او دا مونږ ته وروسته پته ولګي چې حدیث شریف هم دی چې بس دا سپې سملۍ ټول بخه بچې چغه کړه اوس زه یو دوه شعره چې کوم دی زه وړکي غونته کې خبره درته کوم چغه کړه عشق چغه کړه عشق چغه کړه چې پیدا شو لیونی ځیګر پیدا شو عشق کړه چغه چې پیدا شو لیونی ځیګر پیدا شو حسن ورپې دویرې چې د ټول نظر پیدا شو او عقل څه دی کفر دی عقل چې ګیر کړی دی غلام زما او نه منم مرګ انجام د هستی نه دی خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د هستی نه دی یو ورځ خبره وکړه وی دا انسان چې مړ شي نو د مثال داسې وګڼه چې دی زموږ د سترګو نه پناه شو دی دلته سمندر جاز کې کېناستو مونږ ورته په مخه ښه وویلو د سمندر بلې ځای ته خلک ورته ولاړ دي هغوی ورته ستړي مه شي دومره ښکلي انداز کې مثال دا په نمبر کې تاتره کې چاپ دی حاکم وګورئ خو په هر حال مونږه د بابا یقینا درته ویم چې په ګنټو لګیو د هغه حق نه شو ادا کولی خو د بابا د مونږه څه زده کړي او څه اخذ کړي هم دي اوس ما ته رایاد شو یو ځل داسې زیری راغو 1497 میں مشال خان چې مونږ کلیزه کوله اباسین نو بیا مونږ نمبر وښوی کړمې نه نو ما د مرثیې په شکل کې یو څو شعرونه ولیکل هم راته یاد دي ړومبې درته د غني خان د وډکې په رنګ کې چې کله د غني بابا من هغه نور هیرو خو درې راته یاد شو اباسین سے دواړه د یو رب په طلب کې رضا لټوو دواړه د یو رب په طلب کې رضا لټوو ته د جومات په لورې ځه زه د یار کور ته ځمه دواړه د یو رب په طلب کې رضا لټوو ته د جومات په لورې ځه زه د یار کور ته ځمه او ته جانماز کې د محراب ته په سجده پرېوتې ته جانماز کې د محراب ته په سجده پرېوتې زه یې د روزو د محراب پسې پیغور ته ځمه غني بابا به اکثر دا ویل چې دا اور ډېر ښه دی سړی د ګناه نه پاک شي نو مونږ بیا دا خبره پکې جوړه که زه اوس المشاهین ناست نو هغې کې دا و چې ته جوړ د ویرې د دوزخ د اور امن غواړې ته جوړ د ویرې د دوزخ د اور امن غواړې زه د پاکۍ په خاطر ګوره دغه اور ته ځمه دا د الله تعالی څه عجیبه و دا د بابا ټولې هغه خبرې دي هغه د مرګ اواز هم ډېر عجیبه اواز و خو وشو تیر شو د لحد خاورو دا جوسه به اماني غواړو د لحد خاورو دا جوسه به اماني غواړو موږ به مرګیه درنال د خپل غني غواړو هغه د علم خزانه و د جهان اکلو هغه د علم خزانه و د جهان اکلو
کرم د خدای ولا مونږه آسماني غواړو هغه د علم خزانه د جهان اکل و کرم د خدای ولا مونږه آسماني غواړو او هغه چې خدای ته جانان د زړه د سودا ویلو هغه چې خدای ته جانان د زړه د سودا ویلو بل یو مین په دغه ځمکه فلسفي غواړو بل یو مین په دغه ځمکه فلسفي غواړو او په دواړو سترګو کې مې وګوره باران د اوښکو په دواړو سترګو کې مې وګوره باران د اوښکو په ژبه تا نه مغفرت د لیونې غواړو په دواړو سترګو کې مې وګوره باران د اوښکو په ژبه تا نه مغفرت د لیونې غواړو د خواهش تلاش کې اوږې نظر نه وینم اوس د ښایست تلاش کې اوږې نظر نه وینم اوس بس هغه ستا حسن پسې ورک یو ارماني غواړو او دې سره به زه بابا حسن پسې ګرځېدو او ډېر زر به یې پېژندو ډېر زر به یې پېژندو داسې به یې پېژندو چې لکه ډېر ښه مونږ چې لا کالج ته راوستې علمزیب خان د مردان ایډوکیټ عباسین صاحب ته ناست دی زمونږ این پي پریزیډنشل کینډیډیټ و زه ورسره سی آر وم هغه ته یې ویل ویل لمزیب وی ویل چې هلکان دې را جمع کړي دا څنګه دي ښایسته دي که بدرنګ دي هغه هلکانو چې کوم دې وخندل وی یاره بابا ته مې عجیبه زړه عجیبه خبره وی بس سم هلکان دي نه بس ویې که نو فرمان الدین بخشالي صاحب د خدای پاک وبخي وی بابا وغړو غړو ډېر ښکلې ښکلې نمونې ناست دي نو دغه خبره چې کوم دی په دې به یې راغونډه کړم د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی د سوات که د بنیر که د پکلی دی خدای م خوشحاله و آباد لره